دوه ورځې وشوې چې روټۍ مې نه ده خوړلې لږ شان مدد را سره وکئ ته ټول ورځ خیر ټولې د ورځې 100 روپۍ راغونډئ خان زه خو د ورځې 400 روپۍ زه ټولوم درته یو کار ښیم هغه به وکړي او خان وبکم څه کار دی هغه مخامخ خښتې ته ښکاري او خان ښکاري راته خښتې دې ولیدې دی خښتو د لاندې خزانه ده اخوا سایډ ته ترې واچوه ځان نه به راواخلي مالداره به شي ښه خان ورلم دا دې دا خښتې به زه واچوم خان دا دې ما ته ولې نه ویل دا خښتې به ما دې خو راګوزارلې وې اصل ضرورت تا ته نشته هغه غریب دی مګر چې هغې راواخلي مالداره شي پې لکه کار دې ختم کو خان په خښتو کې خو څه نه و تا ماله دوکه راکړه تا دا کار به څومره ټایم کې وکړو خان 6 ګنټو کې خان دا څه دي دا د 100 روپۍ تا به د ټولې ورځې 400 روپۍ پیدا کولې دا خزانه ده او هغه د 6 ګنټې کار دې وکړو 100 روپۍ دې وګټلې خان تا زما سترګې کولاو کړې د نن نه پس به زه خپل محنت کوم او محنت به خورم